नरेंद्र मोदी वही पाकिस्तान का जान साथे तरहगरी बंद का। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। नरेंद्र मोदी वाई कचरी द पाकिस्तान फौज او हुकूमत अपने तरीके د دې کار نه قلار نشو د کوم کار نه تر هغه د ملګرتیا نه پاکستان بل منځزي ختميږي با ډېر کارک غواخ ته واضح غواخ ته داغه ګواښ دی، داغه تریټ دی، داغه اخطار دی چې کوم نن هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ورکه. ولې دا ګواښ ورکه؟ د مشکل سبو د چیلنج څه دی، د کول څه غواړي، د ارادي څه دي، دا مهم ټکي دي. په دې باندې باس کوو. خو مودي چې څه ویلي دي، हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक هر هغه ځای چې تر هغه وی د تر هغه جالوي او هند ته خطر وي هند به په خپل خوخه د خپل خوخي مطابق حالته پنخه کوي. بل ټکي نریندر مودي ډیر مهم وویل او غدا ده که څوک د نیوکلیر یا اټم بم د لاسا د بلیک میل کوي او يرولو کوشش کوي نو موږ په دې نشه يرولې د اټم بم د سوري لاندې پاتې کېدونکو تر هغه با نه پاتې کېږي. او دریم ټکی ډیر مهم دی واغه دا دی وای چې هغه خلک چې د اتنک تر هغه سرپرستی کوي مشران دي. هند وزیر اعظم وای د سرپرستی مشران او سرپرستان تر هغه او تر هغه سرپرستان به بیل نه غړي. معنا دا ده هم تر هغر او هم دغه مشران یعنی په پای په مرید کې حمله کړې و دا ځل په جیش کې حمله کوي. دا د دې مطلب دی. اوس راځي چې په دې باندې نور بحث کوم. دای د دې په داسې ورځ ویلي دي، په کوم ورځ باندې چې د هندوستان پاکستان د سرکاري پوځي افسرانو ترمنځ په پوله باندې مذاکرات کېدل. هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم په دغه ځای کې خپل قام ته چې خطاب کوي ویل چې وینا وبو یو ځای نشي بهیدی، یا به وینه بهیږي یا به وبو بهیږي. نریندر مودي ویل چې پاکستان یو خواته ترهګري کوي، ترهګر پالي او ترهګر روزي او ترهګر ورلېږي په هندوستان باندې د حمله لپاره، او بلې خواته مذاکرات کوي. هغه دا کار نشي کېدی. یعنی دوه ورځې مخکې ټرمپ او نورې نړۍ چې دا خبره ویله چې سیز فایر وشو اور بند وشو، ما په دې باندې یو ډېر تفصیلي بیکاسټ وکړه چې دا اور بند جګړه نه ده ختمه. جګړه د ختمېدو امکان نشته دی او د هغې علتونه موجود دي. د هغې ډېر غټ علتونه موجود دي. نن نریندر مودي هغه ډېر ښکاره واضح وویل. که څه هم نریندر مودي په دې جګړه کې تر اوسه پورې په نړیوال کچه داسې لیدل کېږي چې غټ زیان کړی دی او نریندر مودي دغه زیان نه د بچ کېدو کوشش کوي. خو دا یوازې یو کوشش نه دی په کور دننه، دا ډېر قوي ښکاره او حقیقي ګواښ دی. هغه یو ټکی نن ډېر واضح وویلو نریندر مودي، او هغه دا دی چې پخوی داسې ویل چې ترهګر او د ترهګرو پالونکي، اوس وایي چې ترهګر او د ترهګرو پالونکي به دواړه ولي. हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे. او بیا یې پاکستان ته ډېر ښکاره وویل که ته غواړې چې امن راشي، که ته غواړې چې سوله وکړي، که ته غواړې چې روغه وکړي، نو بیا باید ترهګري بنده کړي او ترهګرۍ مرکزونه دې بند شي. پاکستان څه وایي، د پاکستان دریځ څه دی، دلیل څه دی، جواب څه دی، په دې به زه هم بحث کوم. داسې نه ده چې پاکستان به رانه پاتې وي، پاکستانیان به رانه پاتې وي. خو نریندر مودي باندې لږ تفصیل ځکه ویل غواړم چې دا بیخي تازه ښکاره او ډېر خطرناک ګواښ دی. نریندر مودي د هندوستان د دنیا د یو ډېر لوی جمهوري د دنیا د لوی جمهوریې یا د لوی جمهوري هیواد په توګه باندې د هغې د وزیر اعظم په توګه باندې چې هغه کوم ګواښ کړی دی هغه ډېر قوي ځکه دی چې پاکستان ته یې ویلي دي چې ګوره پرېښودل نشته دی. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल
भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। که دا مو پام وي چې جګړه مو ختمه کړه او موږ ویریدو یا موږ قلار شو نو دا غلطه ده. هغه خبرې ته مې اشاره وکړه کوم چې د 2 ورځې مخکې تاسو به کتلي وي په مطبوعاتو کې ما په ډېر بحث نه کوو خو ما ځینې ملګرو ته او په یو ورکوټې غوندې ویلاګ چې یو بل ځای کړی و پای کې ویلي وو چې دا یو بلف یعنی د سره نیول چې ورته وایي په پښتو کې شاید موږ د سره نیول وایو بلف ته یا د چاته دوکه ورکول خطا باسل تیر باسل هغې خطا باسل او تیر باسلو چې کوم هغه ټکې ویلی و بلف په نړیوالو مطبوعاتو کې هم راغلی دی او دلته په واشنګټن پوسټ کې او دلته په وایټ هاوس کې او دلته په امریکا کې په نورو رسنیو کې په هغې بحث بلف څه شی و هغه د پاکستان د سنټرل کمانډ مرکزی کمانډې چې کوم غونډه وه د هغې غونډې جوړول او د هغې وروستو امریکا ته دا پیغام ورکول چې پاکستان ګوندې اټم بم ګزارلو یا د ورغورځولو اراده وکړه. امریکایي صدر ټلیفون راپورته کړ هغه ټرمپ او د پاکستان او د هندوستان مشرانو ته وویل بیا پاکستانیان وایي او ځینې نړیوال وایي چې هندوستان ویرېده هندوستان چې کم دی کم ته چې دی اوس په هندوستان کې یو مشکل جوړ شوی دی د هندوستان لپاره نو هغه بس توبه کړله معافي وغوښته او زر یې وویل چې اور بند او ډز بند او جګړه ختمه وغیره وغیره. نن چې نریندرا مودي دا کوم ګواښ ورکړه دی ځکه ورکړه د اخطار چې ورکړه ځینې خلک ورته دړکه وایي ځینې ورته وایي دمکي ورکړه ځینې ورته وایي تھریټ یې ورکړه او ډېر قوي تھریټ دی یا ګواښ دی یا دمکي ده یا دړکه ده یا اخطار دی څه چې ورته 5-6 سنې هم دي په دې کې ستاسو خوښ یې هغه ته واخلئ. هغه ځکه ورکړه چې پاکستان کې اوس هم د هندوستان دا پوره یقین دی چې ترهګرو مرکزونه د هغو د روزنې د هغو د تربیې مرکزونه موجود دي. کوم ځای موجود دي؟ په پنجاب کې هغه ځای کوم ځای ته چې نن 14 کاله مخکې موږ په مضمون کې لیکلي وو د چارواکو یا د څېړونکو په قول باندې د چارواکو څېړونکو وینا دا وه چې پنجاب صوبه د ترهګرۍ مور ده. ولې ورته مور ویلي وو ترهګرۍ مور؟ ځکه چې هلته مرید کې دی. په مرید کې څه دي؟ لشکري طیبه ده. لشکري طیبه څوک ده؟ هغه وسله واله ډله ده کومه چې په پاکستان کې موجود ده وسلې مرکزونه وسایل لري د پاکستان د سترګو لاندې ده او هغه ځای نه هغه بیا خلک لیږي کشمیر ته او هندوستان ته ولته ترهګرۍ حملې کوي. پنجاب صوبې ته څېړونکو چارواکو رپورټونه کوم چې 14 کاله مخکې ما راپورټ کړي دي او د هغې مضمون چې دی د امریکا غږ په ویب سایټ باندې اوس هم شته دی او د څېړونکو حوالې هم پکې موجود دي. هغه وایي چې د پنجاب صوبه د ترهګرۍ مرتکه ده چې یو مرید کې دی بل پکې جنګ دی او بهاولپور دی چېرته چې جیش محمد نومې تنظیم اوس هم ژوندی دی د هغې مشر مولانا مسعود اظهر اوس هم ژوندی دی او هغه سړی چې په هندوستان یې حملې کولې په 1994 کې هندوستان په سرینګر کې نیولی و په 1999 کې په افغانستان کې ته یو جهاز راوتښتېده د هندوستان نه د مولانا مسعود اظهر راوتښته و کندهار کې کوز کو مولانا مسعود اظهر چې دی هندوستان مجبور شو چې پرېږدي او هغه راغی پاکستان ته. نو دا موجود دي د دې علاوه نور هم بنیادي شیان موجود دي. ځکه نن هندوستان ویلي دي چې ګورئ تاسو خوشحالېږئ مه ډېر منګه هندوستان د جګړې نه دی قلار جګړې نه قلارېدل هغه وایي چې امکان نه لري هغه وایي چې اور او وینه او اوبه یو ځای نشي بهېدی تاسو به یا ترهګري پرېږدئ یا به دې ته تیار پاتې کېږئ چې بچ برانه نه ځي. هغه کم فلم یو ډایلاګ و په سندره وه پکې فکر کوم امیر غلام صادق لیکلې وه چې بچ برانه نه ځي مصر شاهین ویلې وه او بدر منیر په هغه فلم کې شاید هیرو و ماته نوم نه دی یاد خو دا سندره داسې ده چې بچ برانه نه ځي. نو نن د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته ویلي چې بچ برانه نه ځي د بچ تلو امکان وایي نشته دی. زما لپاره دا بیان حیرانونکی نه دی د هندوستان د وزیر اعظم دا. ما ته خلکو ویل چې ته جنګ ته لمن وهې او ته جنګ غواړې او ځینې خلکو راپورې په فیسبوک پورې ویډیوګانې هم جوړې کړې وې چې هغه په امریکا کې موجود خبریال ډېر خفه دی چې جنګ ختم شو
ما ول زه د نیم خپه جنگ ختم شو، زه د خپایم چې د جنگ بنیادی عوامل وسم موجود دي، جنگ ختم نه دی، جنگ کې دن کې ځان له دوکه مور کوي پس ترګو باندې ګوتې مګ دی، د دې سره جنگ نه ختميږي. ځان سره په دروغو، ځان سره په سرابي دنیا کې د احمقانو په جنت کې ژوند چې دی، د سره که تاسو فکر کوئ چې جنگ ختم شو نو دا تاسو خام خیالي ده. زه به هغه ځای درته ښیم کم چې قوي دی، حقیقي دی، او کم چې اصلي تصویر دی هغه به درته ښیم. هغه درته ما ویلی و چې د جنگ د ختمېدو نغارې وسوم، د جنگ د ختمېدو اعلانونه مه کوئ، د جنگ نغارې وسوم غږېږي، وسوم ټوپکې او مورچې چل دي، وسوم په مورچو کې پوځیان ناست دي، وسم جازونه بر الوزي. دا حقیقت دی چې د هندوستان جازونه پریوتی دي، دا حقیقت دی چې هندوستان په دې جګړه کې تر ډیر حد پورې شرمنده شوی دی، دا حقیقت دی چې نریندرا مودي په دې جګړه کې د 240 خطابونه ترلاسه کړي دي، دا حقیقت دی چې په هندوستان کې د هندوستان وزیر اعظم د بی جے پی وزیر اعظم چې دی هغه ته په کور کې په اخبارونو کې ډېر غټ پیغورونه کیږي، هغه ته د کانګرس غړي ډېر غټ پیغورونه کوي، داغه سیاسي کریر چې دی هغه په خطر کې پریوته ده. د انډس اوبو معاهده ختم کړي چې کله ختم کړه نریندرا مودي د انډس ټریټي چې ختم کړه، دا ډېر غټ یو داسې سیاسي قدم و چې هغه وخت کې مسؤلینو ویلو چې د خپل سیاسي کریر چې دی دا په مشکل کې ور واچوه، د ځان په خطر کې ور پرې باسه، د ځان ته په کور کې جنجال جوړ کړه، ځکه چې پاکستان نه مني ورسره. پاکستان ژوند او مرګ هم دغه په اوبو باندې دی، دغه په سوتلج او په راوي او په بغلهار او په چناب ډیم اوبو باندې دریابونو باندې دی. د هندوستان رابعیدونکو کې دا اوبه چې دي که د هندوستان بندوي، پاکستان کې په پنجاب کې کرونده چې ده نشي کېدی، ځمکه چې ده هغه به وچه شي، هغه به بیا سپیازوي، هغه اوبه نشي، هغه فصل نشي کولی. دغه سیندونه چې وچي نو پاکستان به د تندې هلاکېږي، پاکستان چې د تندې هلاکېږي پاکستان په دې باندې کمپرومایز نشي کولی. دې کې یو بل اینګل هم دی هغه ډېر مهم دی، او هغه د کاکا خیل صاحب سره په هغې به ډېرې خبرې کړې وي چې د پاکستان ته یوازې د هندوستان نه د افغانستان نوم وبځي. او د حقیقت حیرانونکې خبر دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړو داسې کوم معاهده شته دی نه. نو 35% اوبه چې کوم د پښتونخوا ته وردننه کېږي دا د افغانستان نه ځي، دا هم یو غټه مسله ده. خو بهرحال دا وخت موږ د هندوستان او د پاکستان خبره کوو. نو پاکستان چې دی صاحبه هغه په اوبو باندې کمپرومایز نشي کولی. د انډس ټریټي معاهده ماتول چې د هندوستان د نریندرا مودي لخوا و دا یو غټه خطرناکه فیصله وه، خو پاکستان وایي چې دا به نو په کور کې پورې خلکو خاندل چې دا فیصله دې وکړه، دې باندې قایم پاتې کېدل ګران دي، او که دې نه په شا کېږي نریندرا مودي ته یې ویل چې بیا به ته خپلې بیا به خپلې توکلې لاړې چې دي هغه به بیرته سټې. لہذا نریندرا مودي دپاره دا یو چیلنج و، دا ډېر اسان کار نه و، خو یو سیاستدان دی. بهرحال ملګرو، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي وایي چې پاکستان اسم شه کنې خیر د نشته. تاسو ګورئ لږ څه مخکې خطاب کړی دی او پاکستان ته ویلي دي چې د دهشتګردو مرکزونه او دهشتګردو ساتونکي به یو شان ټریټ کوي. معنی دا ده ډېر خطرناک ګواښ دی چې پخوا یې په لشکر طیبه به حمله کړې ده یا چې په جیش محمد حمله کړې ده، اوس په جی ایچ کیو حمله کوي. هغه د دې مطلب دا دی دهشتګرد او دهشتګردو ساتونکي دا چاته دهشتګردو ساتونکي چاته وایي؟ هندوستان نریندرا مودي دهشتګردو ساتونکي چاته وایي؟ ماته خو نه وایي، پاکستان ته وایي. پاکستان په پوز دا تور پورې کوي. پاکستان پوز دا تور منی او کنه منی، خو مرید کې په پاکستان پنجاب کې دی، لشکر طیبه پاکستان پنجاب کې ده، جیش محمد بهاولپور کې دی، په پنجاب کې دی. دا دواړه د ترهګرۍ مرکزونه ځکه دي، زه نه ورته وایم ملګرو ملتونو دواړه چې دي غیر قانونه څنګه چې نور دهشتګرد دی غیر قانونه ګرځولي، داسې دا دواړه هم ګرځولي دي. د دې دواړو مشران حافظ سعید دی او مولانا مسعود اظهر دی یا د هغو منونکي دي، هغه په هندوستان د حملې خوب ویني، هندوستان ډړې وړې کول غواړي. نو دا د جګړې بنیاد دی. د جګړې بنیاد تاسو ته ما ویلي چې خلکو دا جشنونه کول چې بونیری غمجن دی، جګړه ختمه شو، زه غمجن نه وم. ما حقیقت درته ویلو چې د جګړې بنیاد نه دی ختم، او جګړې بنیاد نن هندوستان وویلو ډېر ښکاره واضحه رون سپین بلیک اینډ وایټ ګواښ اختار دړکا دمکی تھرټ څه چې ورته ورکړه پاکستان خبرې او ډز یو ځای نشي کېدی. پاکستان اوبه او وینې یو ځای نه بهیږي. یا دهشتګردۍ نه او دهشتګردو د ملګرتیا نه قلار شه، یا بیا
لمنځه ځي دی ورته ویلي دي. نو د دې باندې نن بحث کوو. دا ډېر مهم بحث و. دا خبرې چې ما کولې او په تېرو څلورو ورځو کې ما کولې، خلکو وی بنیری غمجن دي. د غمجن نوم هم دا ویل حق وشو. هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دا ویل. پاکستان به اوس څه وایي هغه به هم درته وایم چې کله یې وویل اوسه پورې د هغو لخوا د کوم ځواب نه راغلی. تاسو ټولو ته ښه ژوند، چېرته چې شپه دلته ښه شپه، چېرته چې ورځ دلته ښه ورځ. زما په خپلو دعاګانو کې او نیکو هیلو کې هېر نه کوئ. په مخامخ